مسافري مه کوئ، ټول تاوان تاوان او تاوان دی. ته لاړ شې، خپله ځواني، خپلې هیلې، ارماندونه، زور، احساسات د خپل مور، پلار، میرمن او بچو د کورنۍ دپاره قربان کړې. خپل خواړه، خوب، خندا، وطن، همزولي، دا هر څه دوی دپاره قربان کړې. 10 20 30 کاله 15 کاله وروسته چې کور ته راشي، په بدل کې درته زړه ښځه او نالایقه بدمرغه اولادونه په لاس درشي. په رخصتۍ کې خو چې راځې، په کال 2-3 کې چې راځې، نو د میلمه په څېر هر څوک درته میلمستیاوې کوي او دی تمه هم وي چې پیسې ورسره دي، نو په دې درته څه نه وایي، ځکه چې د پیسو تمه ډېر ډېر خوږ شی دی. خو چې کله د تل دپاره راغلې، تمه یې خلاصه شوه، نو ستا هره خبره به بیا ستا په میرمن او ستا په بچو باندې بده لګېږي. او ډېر ملګري د دې شهیدان دي هغه خلکو چې هغوی مسافریانې کړي. که بچو ته وایې دلته کښېنه، دلته مه کښېنه، دا کوه، دا مه کوه، مونځ وکړه، جمعې ته لاړ شه، ما سره وګرځه، دا خبرې ورباندې داسې بدې لګېږي لکه د ټوپک ډز. بیا نو ستا هره سمه خبره ستا په میرمن باندې، ستا په بچو باندې، ستا په خویندو ورونو باندې بده لګېږي، ځکه چې ته خو اوس بې ګټې شی، مخکې د ګټه کوله، اوس چې تاواني یې. نو زه د خپلو ټولو خویندو ورونو نه، د خویندو نه دا هیله لرم چې میړونه مو مه پرېږدئ، د میندو نه دا هیله لرم او د پلرونو نه چې مه یې لېږئ، او د ځوانانو نه دا هیله لرم چې په لیاز د خدای، په ذات خدای مه د قسم وي که ګټه وکړئ، ټول به تاوان تاوان تاوان، هر څه به د لاسه ورکئ، ان تر دې چې خپله میرمن، خپله ځواني، خپل بچي به ډېر ستا بې قدري کوي. زه هغه څه درته وایم چې کوم په ما تېر شوي او زه یې ګورم، قرآن او حدیث به درته ملایان بیانوي. السلام علیکم ورحمة الله.